بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. انشاءالله چې روغ جوړ بوي. موږ او تاسو د ا په توان د ان مثبت منفي ب په توان د ان مطابقتونو ته رسیدلیو. په نننۍ ورځ درس کې انشاءالله له همدغه مطابقتونو سره آشنا کیږو. د تیرې ورځې د درس عنوان وو په یو مطابقت کې نه ا مثبت منفي ب مطابقت کې کل په توان د ان مطابقت کې ا مثبت منفي ب کل په توان د ان مطابقت کې غوښتل شوی حد پیدا کول، یعنی که چیرې دویم دریم څلورم پنځم شپږم حد غوښتلی وي څه ډول پیدا کولی شو. د هغې دپاره موږ رابطه لرله ان آر ترکیبو ضرب ا په توان د ان منفي آر ضرب ب په توان د آر د همدغې رابطې په اساس کولی شو ا مثبت منفي ب کل په توان د ان مطابقت کې غوښتل شوی حد پیدا کړو. راځو د نن ورځې درس ته که چیرې ولرو ا په توان د ان منفي ب په توان د ان، یعنی د مطابقت ترمنځ علامه منفي وي. ا په توان د ان منفي ب په توان د ان مطابقت ولرو. لومړی منفي حالت زده کوو او بیا مثبت حالت زده کوو. د دې مطابقت په دوه طریقو ساده کولی شو، یعنی انکشاف ورکولی شو. لومړی که چیرې مو لومړی قوس علامه منفي ولیکله، د دویم قوس تمامي علامې مثبت لیکل کیږي. دویم که چیرې مو د لومړی قوس علامه مثبت ولیکله نو د دویم قوس علامې تمامي متضاد لیکل کیږي، یعنی مثبت منفي لیکل کیږي. په دې ډول لیکلی شو چې ا منفي ب لومړی قوس ضرب ا په توان د ان منفي یو مثبت لومړی علامه منفي ولیکله نوره تمامي مثبت لیکو. ا په توان د ان منفي دوه ب مثبت ا په توان د ان منفي درې ب په توان د دوه په همدې ډول تکراریږي. ب په توان د ان منفي یو پورې په دې ډول ساده کولی شو. که چیرې مو علامه مثبت ولیکله، یعنی ا منفي ب توانونه ان وي، علامه مو لومړی قوس مثبت ولیکله نو د دویم قوس علامې متضاد لیکلی کیږي، یعنی ا په توان د ان منفي او منفي مثبت منفي ا په توان د ان منفي دوه ب مثبت ا په توان د ان منفي درې ب په توان د دوه منفي په همدې ډول تکراریږي تر هغه چې ب په توان د ان منفي یو پورې انکشاف ورکړلی شي، یعنی آخري حد پورې ساده کړلی شي. که چیرې د مطابقتونو ترمنځ علامه منفي وي، یعنی ا په توان د ان او ب په توان د ان وي، دوه ډوله یې ساده کولی شو. لومړی قوس ته مو که منفي علامه ولیکله، د دویم قوس تمامي علامې مثبت دي. که چیرې مو د لومړی قوس علامه مثبت ولیکله نو د دویم قوس علامې متضاد لیکل کیږي. دا هم په یاد در سره ولرئ که چیرې ان جفت وي په متضاد دو قوسونو هم ساده کولی شو، یعنی په دې ډول ا په توان د ان پر دوه مثبت ب په توان د ان پر دوه یو دویامي ا په توان ان پر دوه منفي ب په توان د ان پر دوه هم تقسیمولی شو یا انکشاف ورکولی شو، یعنی په دې ډول هم ساده کولی شو یا انکشاف ورکولی شو. راځو مسایلو ته انشاءالله په هغې کې په دقیق ډول په مفهوم باندې پوهیږئ. که چیرې ا مکعب منفي ب مکعب ولرو نو کولی شو په دې ډول یې ساده کړو. لومړی قوس مو که منفي ولیکلو، یعنی ا منفي ب ضرب دویم قوس تمامي مثبت لیکلی کیږي ا مربع مثبت ا ب مثبت ب مربع. همدغه سوال که چیرې مو لومړی قوس مثبت ولیکلو نو دویم باید متضاد ولیکلی شي په دې ډول ا مثبت ب
A مربع منفي دلته تمام مثبت دلته متضاد AB مثبت B مربع. یو بل مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولرو x په توان دي 4 منفي y په توان دي 4 x په توان دي 4 منفي y په توان دي 4 وای دې ته انکشاف ورکړئ نو لیکلی شو چې x منفي y ضرب x مکعب مثبت تمام علمه نور مثبت ځکه لومړی مو منفي لیکلې ده x مربع y مثبت xy مربع مثبت y مکعب په دې ډول یې ساده کولی شو یا که چیرې مو لومړی علامه مثبت ونیو د قوس یعنی مثبت په دې ډول xy مو ولیکلو نو دویم متضاد لیکل کیږي x مکعب منفي x مربع y مثبت xy مربع منفي y مکعب په دې ډول ساده کولی شو. ما وویل کله چې توان جفت وي یعنی n جفت وي په دوو قوسونو هم ساده کولی شو په دې ډول x په توان د n پر دوه یعنی n کله چې 4 پر 2 شو له 2 سره مساوي کیږي x مربع مثبت y مربع یو قوس دویم x مربع منفي y مربع په دې ډول هم ساده کولی شو یا په دې ډول انکشاف هم ورکولی شو. یو بل مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولرو x په توان دی 5 منفي b په توان دی 5 a په توان دی 5 منفي b په توان دی 5 دا مطابقت څه ډول ساده کیږي هم دې ته که لومړی قوس مو منفي ونیو نو دویم قوس علامه تمامي مثبت لیکل کیږي a په توان دی 4 مثبت a مکعب b مثبت a مربع b مربع مثبت a b مکعب مثبت b په توان دی 4 a څخه یو کمیږي بیتا یو زیاتیږي a څخه یو کمیږي بیتا یو زیاتیږي که چیرې مو لومړی علامه مثبت ولیکله a مثبت b یعنی د لومړی قوس علامه مثبت وه دویم قوس باید متضاد علامې ولري a په توان دی 4 منفي a مکعب b دلته b صفر و دلته توان یو شو دلته a توان 4 دلته یو کم شو یعنی 3 شو مثبت a مربع b مربع منفي a b مکعب مثبت b په توان دی 4 په دې ډول ساده کولی شو. کله چې په مطابقتونو یعنی a په توان دی n b په توان دی n مطابقت ولرو ترمنځ علامه منفي په دوو طریقو ساده کولی شو. که لومړی قوس علامه منفي ولیکله د دویم قوس تمام علامې مثبت لیکل کیږي. که چیرې مو د لومړی قوس علامه مثبت ولیکله د دویم قوس علامې متضاد لیکل کیږي. که چیرې n جفت وي نو کولی شو په دوو مزدوجو قوسونو هم ساده کړو n پر 2 a په توان دی n پر 2 مثبت b په توان دی n پر 2 دویم منفي یو مثبت دویم منفي a په توان n پر 2 منفي b په توان n پر 2 په دې ډول هم ساده کولی شو. یو څو نورو مثالونو ته دقت وکړئ که چیرې ولرو a مربع منفي b مربع a مربع منفي b مربع توانونه جفت دي په دوو قوسونو ساده کولی شو a مثبت b ضرب a منفي b. یو بل مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولرو x مکعب منفي y x په توان دی 6 منفي y په توان دی 6 x په توان دی 6 منفي y په توان دی 6 دا څه ډول ساده کیږي. که لومړی قوس علامه منفي ولیکله نو د دویم قوس علامې تمامي مثبت لیکل کیږي x په توان دی 15 مثبت x په توان دی 4 y
مثبت x په توان دی 3 y مربع مثبت x مربع y په توان دی 3 دی y توان یو زیاتیږي دی x توان کمیږي x y په توان دی 4 x په توان دی او y په توان دی 4 مثبت y په توان دی 15 دلته د x توان یو صفر کېږي چې یو نه یو کم کو هر عدد په توان دی صفر یو کېږي که چیرې y سره ضرب کړل شي هم y په دې ډول لاسته راځي که چیرې د لومړی قوس علامه مثبت ونیسو د لومړی قوس علامه مثبتو نو په دویم قوس علامه متضاد لیکل کېږي یعنی لیکلی شو x په توان دی 15 منفي x په توان دی 4 y مثبت x په توان دی 3 y مربع منفي مثبت منفي مثبت منفي x مربع y مکعب مثبت x y په توان دی 4 منفي y په توان دی 15 یا که چیرې تاسو څخه یاد وځي نو داسې تاسو یاد کړئ چې د هغې حد علامه به منفي وي چې د y توانې یعنی د b توانې تاک وي لکه دلته یو ده په دې حد کې د b توان 3 ده یعنی د y په دې حد کې 15 ده یو تاک توانونه دي د های حد علامې به مثبت وي چې د y توانې مثبت وي لکه په دې حد کې په دې حد کې او د لومړی حد خو هسې هم نه علامه مثبت ده انشاءالله چې تاسې به د منفي حالت سره اشنا شوي وئ راځو که چیرې علامه ترمنځ مثبت وي څه ډول ایساده کولی شو ا په توان د n مثبت ب په توان د n مطابقت ولرو ترمنځ علامه مثبت وي دلته دوه حالتونه شتون لري یو لومړی دا که چیرې n یو تاک عدد وي n څه ډول وي n یو تاک عدد وي یعنی یو 3 15 په همدې ډول تاک عددونه وي نو په دې ډول یې صده کول شو د لومړی قوس علامه مثبت نیسو د دویم قوس علامې متضاد دی لیکو د لومړی قوس یعنی a مثبت b د دویم قوس علامې متضاد لیکو a په توان دی n منفي یو منفي a په توان دی n منفي 2 b مثبت a په توان دی n منفي 3 b په توان دی دلته n توان دی b یو سره مساوي او دلته توان دی 2 سره مساوي ده په همدې ډول تکراریږي مثبت منفي تر هغې چې b په توان دی n منفي یو حتی ورسیږو یو په دې ډول ده که چیرې یو حالتو n یو تاک عدد وي یعنی یو وي 3 وي 15 وي 9 وي یعنی تاک عدد وي نو موږ لومړی قوس علامه مثبت لیکو د دویم قوس علامې متضاد لیکل کېږي دویم که چیرې n مساوي لی 2 یعنی جو په عدد سره وي 4 شپږ اته او داسې نور تکرار شوي وي نو موږ لیکلی شو چې a په توان دی n مثبت b په توان دی n مساوي کېږي په داسې حال کې چې n یو جو په عدد وي a په توان n پر 2 مثبت b په توان n پر 2 مثبت 2ab د دویم جذر لاندې n پر 2 د a توان n پر 2 د b توان یو قوس په دې ډول د دویم قوس ته دقت وکړئ a په توان د n پر 2 مثبت b n پر 2 منفي یو مثبت دویم منفي مزدوج دی 2 a په توان n پر 2 ضرب b په توان n پر 2 د دویم جذر لاندې په دې ډول صدا کولی شو کله چې د مطابقت ترمنځ علامه مثبت وي دوه حالتونه لرو
یا به توانونه تاک وي او یا به توانونه جفت وي. کله چې توانونه تاک وي د لومړی قوس علامه مثبت لیکو، دویم قوس متضاده لیکو. که چیرې توانونه یعنی این جفت وو نو په دوو قوسونو یې صده کوو چې یو مثبت دویم منفي قوس بلل کیږي، یا وی مثبت دویامی منفي. یو قوس مساوي ده ا په توان د ان پر 2 مثبت بی په توان ان پر 2 مثبت 2 ا هم دا توان ده ان پر 2 او بی هم دا توان د ان پر 2 د دویم جذر لاندې دویم هم په هم د ډول د یوازې علامه فرق کوي، د لومړی مثبت د دویم منفي علامه ده. مثالونو ته دقت وکړئ. په مثالونو کې په مفهوم باندې پوهیږئ. که چیرې ولرو شپږم مثال ده ا په توان د 3 مثبت یعنی ترمنځ علامه مثبت وي، د بی په توان 3. دلته چې موږ صده کولو علامه ترمنځ منفي وه، دلته علامه مثبت ده، نو لیکو چې دا مساوي کیږي. د لومړی قوس علامه مثبت لیکو، د دویم قوس علامه متضاده لیکو. د لومړی رابطې په اساس باندې ا مربع منفي ا بی مثبت بی مربع په دې ډول صده کولای شو. ا مکعب مثبت بی مکعب مساوي کیږي ا مثبت بی ضرب یعنی یو قوس ا مثبت بی، دویم قوس ا مربع منفي ا بی مثبت بی مربع. یو دویم مثال ته دقت وکړئ. که چیرې په دې ډول ولرو اووم مثال ده ا په توان د 5 مثبت بی په توان د 5 د هم توان یو تاک عدد ده، نو لیکلی شو چې لومړی قوس مثبت نیسو، دویم قوس علامه مثبت منفي لیکو، یعنی ا په توان د 4 منفي مثبت منفي ا په توان د 3 بی مثبت ا مربع بی مربع منفي ا بی مکعب مثبت بی په توان د 4. په دې ډول صده کولای شو. کله چې ترمنځ علامه مثبت وي توانونه یې تاک وي، لومړی قوس علامه مثبت د دویم متضاد علامې لیکل کیږي. که چیرې په دې ډول ولرو ا مربع مثبت بی مربع یعنی توانونه جفت وي ا مربع مثبت بی مربع، نو لیکلی شو چې مساوي کیږي ا په توان دی ان پر 2 ان مساوي له 2 سره ده ان له 2 سره ده 2 پر 2 مثبت بی په توان دی ان پر 2 یعنی 2 پر 2 مثبت 2 ای په توان دی ان پر 2 بی په توان ان پر 2 2 ضرب 2 پر 2 یعنی ا توان بی په توان دی 2 پر 2 د دویم جذر لاندې یو قوس په دې ډول، دویم قوس علامه باید منفي شي ا په توان 2 پر 2 بی په توان مثبت بی په توان دی 2 پر 2 منفي 2 ای په توان دی 2 پر 2 بی په توان دی 2 پر 2 د دویم جذر لاندې. که لومړی صدا کو 2 پر 2 یو کېږي یعنې ا په توان دی یو ا په توان دی یو مساوي له ا سره ده، لومړی لیکلی شو ا بی توان هم له یو سره مساوي کېږي مثبت 2 ا بی د ا توان هم یو ده د بی توان هم یو ده 2 ا بی د دویم جذر لاندې. لومړی قوس په دې ډول ده، دویم قوس ا مثبت بی منفي 2 ا بی د دویم جذر لاندې، دویم قوس په دې ډول لیکلی شو. نهم مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو x په توان دی 6 مثبت y په توان دی 6 x په توان دی 6 مثبت y په توان دی 6. لومړی تاسو د سوال د صده کېدو نه مخکې باید تاسو تشخیص وکړئ چې سوال څه ډول سوال ده، ترمنځ علامې څه ډول دي، یعنې
په کومې رابطې ته جوړ ده؟ موږ لرو x په توان د شپږ مثبت y په توان د شپږ. دلته هم موږ یو سوال درلودلو x په توان د شپږ y په توان د شپږ. دلته علامه منفي وه. کله چې علامه منفي په دوه طریقو استفاده کړو، کله چې علامه مثبت وي په یو طریقه استفاده کولی شو چې عبارت a په توان د n پر 2 مثبت n b په توان n پر 2 مثبت 2 ab n پر 2 د دویم جذر لاندې دویم قوس یوازې علامه منفي ده. یعنی لیکلی شو x n پر 2 یعنی n مساوي له شپږو سره شپږ پر 2 شو له درو سره مساوي کیږي مثبت y هم په توان د 3 مثبت 2x په توان د 3 ځکه کله چې شپږ پر 2 شو له درو سره مساوي کیږي x مکعب y مکعب د دویم جذر لاندې یو قوس په دې ډول د دویم قوس یوازې علامه مثبت ده x مکعب یعنی شپږ کله چې پر 3 شو پر رابطه کې n پر 2 شو دلته n شپږ سره مساوي ده نو مساوي کېږي له 3 سره شپږ تقسیم پر 2 له 3 سره مساوي کېږي مثبت y په توان د 3 منفي 2x مکعب y مکعب د دویم جذر لاندې. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو x په توان د 4 مثبت y په توان د 4 x په توان 4 مثبت y په توان د 4 په همدې ډول استفاده کولی شو. کله چې 4 پر 2 شو له 2 سره مساوي کېږي یعنې x مربع مثبت y مربع مثبت 2x مربع y مربع د دویم جذر لاندې. دلته توانونه د جذر سره ختمیږي. دویم قوس x مربع مثبت y مربع ځکه x مربع y مربع کېږي چې تا n پر 2 ده n له 4 سره مساوي ده. کله چې 4 پر 2 شو مساوي کېږي له 2 سره منفي 2x مربع y مربع د دویم جذر لاندې. قوس د توانو سره ساده کېږي. ما لومړی هم ووی 2 د جذر سره له منځه ځي په دې قوس کې هم نو لیکلی شو x مربع مثبت x مربع مثبت y مربع مثبت 2 د دویم جذر لاندې ضرب xy جذر نه خارج کړل شوی دی. په همدې ډول هم 2x مربع مثبت y مربع منفي 2 د دویم جذر لاندې xy د جذر څخه خارج کړل شوی دی. په دې ډول ساده کولی شو. دوباره درس درته تکراروم. دقت وکړئ. که چیرې ولرو a په توان د n مثبت b په توان د n مطابقتونه لومړی منفي حالت موږ زده کو دویم مثبت حالت زده کو. که چیرې ترمنځ علامه منفي وي په دوو طریقو استفاده کولی شو. یعنې د لومړی قوس مکالمه ولیکله منفي دا لومړی یو حالت. که چیرې مو د لومړی قوس علامه مثبت ولیکله دا دویم حالت. که د لومړی قوس علامه منفي ولیکل شوله د دویم قوس تمام علامې مثبت لیکل کېږي. که چیرې د لومړی قوس علامه مثبت و د دویم قوس علامې متضاد لیکل کېږي مثبت منفي مثبت منفي. دریم حالت هم په یاد در سره ولرئ. که چیرې علامه منفي وي توانونه جفت وي کولی شو دو مزدوجو قوسونه هم ساده کو. دویم حالاتو د لومړی حالاتو که چیرې داسې وي چې ترمنځ علامه مثبت وي a په توان د n او b په توان د n مطابقت وي ترمنځ علامه مثبت وي. دلته دوه حالتونه موجود دي. یا به n تاک وي او یا به n جفت وي. کله چې n تاک وي نو موږ استفاده کولی شو د لومړی قوس علامه مثبت لیکو د دویم متضاد لیکو. د حل طریقه یې دا ده که چیرې داسې چې علامه مثبت وي ترمنځ توانونه جفت وي لکه 2 4 شپږ 8 12 14 18 20 او داسې نور نو موږ په دوو مزدوجو قوسونو باندې وشو.
د A په توان د N پر 2 مثبت B په توان د N پر 2 مثبت 2 A په توان N پر 2 ضرب B په توان N پر 2 د دویم جذر لاندې دویم قوسي هم په همدې ډول ده یوازې علامه منفي ده د یو مثبت د دویم منفي یا د یو منفي د دویم مثبت هیڅ فرق نه وروسته مخته ولیکلی شي مثالونه ما درته لیکلي دي مجموعاً 10 سواله شول په دې 10 سوالونو باندې کار وکړئ لومړی د رابطو په مفهوم باندې ځان پوهی کړئ که چیرې په درس نه وای پوه شوی برنامه دوباره وګورئ دویم ځل یې وګورئ که پوه نه شوئ دریم ځل یې وګورئ مهرباني وکړئ حتی 15 او 10 دفعې وګورئ تر څو درس مو زده شي د نن ورځې درس همدومره بس ده راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ او تاسې د دوو مزدوج قوسو مربعاتو جمع او تفاضل سره آشنا کیږو هغه هم مهم درس ده او ځینې خاص فرمولونه چې همدغه مطابقتو څخه لاسته راځي له هغې سره به هم آشنا کیږو تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښې مطالعې ولرئ